پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو قومي مشرانو ګډه جرګه وکړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په پکتیا کې سیمه ییزې سرچینې وایي پر ډیورنډ فرضي کرښه د نښتو مخنیوي په هدف دواړو غاړو قومي مشرانو ګډه جرګه کړې ده. دغه جرګه په دې سیمه کې د نښتو د پیل کېدو له وخته تر دغه مهاله دویمه جرګه ده چې جوړیږي. د رسنیو د راپورونو پر اساس له تیرو څو ورځو راهیسې د پکتیا په اریوب ځاځي او ډنډ پټان ولسوالیو کې له ډیورنډ فرضي کرښې سره نږدې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې له کبله یې د پاکستاني لوري په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته د افغان او پاکستاني چارواکو په ګډون د دواړو غاړو قومي مشرانو یو ګډه جرګه وکړه څو اوربند ته زمینه مساعده کړي، د خرلاڅیو لاره پرانیزي او د ستونزو د حل په موخه یوه کمیټه جوړه کړي. له یادې جرګې څو ورځې وروسته نن یوه بله جرګه هم وشوه. د دې جرګې یو غړي محمد انور صدیقي ویلي نن پنجشنبه د فرضي کرښې دروازه کې د کرښې دواړو لوریو د قومي مشرانو جرګه وکړه. صدیقي ویل په جرګه کې پر کرښه دواړو لویو حکومتونو ترمنځ د جګړې پر مخنیوي ټینګار ترڅنګ د کوهي لاره د پرانیستل کېدو غوښتنه وشوه. د هغه په خبره په یاده جرګه کې د دواړو غاړو قومي مشرانو دا پریکړه هم وکړه که د هر لوري نظامیان د ډیورنډ فرضي کرښې کې سرغړونه کوي همدا قومي مشران به یې مخه ونیسي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې